بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. درنو علماء کرامو، درنو سپینګیرو، محترمو ځوانانو او د ولس خلکو، دا چې تاسې مونږ ته په دې حساس وخت کې سره د ټولو مصروفیاتو وخت راکړو او مونږ سره مو په دې غونډه کې شرکت وکړو. مونږه د ټولو ګډنوالو نه، محترمو مشرانو نه او محترمو مېلمنو نه یو دنیا مننه کوو. محترمو، زه وخت ډېر نه نیسم ځکه د مېلمنو عجله ده، بیړه ده، روان دي او د موږ هم همدا مقصد ده چې په وخت سره یې رخصت کړو. فقط خپل ولس ته د اطمینان او د ډاډ په خاطر او غلیم ته د اختر په خاطر دا خبره کوم چې مونږ ولس یو یو وجود یو. د مونږ په منځ کې نور بهرني لاسونه، نورې بهرنۍ مداخلې نه چلیږي. مونږ چې کوم قول کړی دی هغه مو په عمل کې ثابت کړی دی. الحمدلله په همدغه سټیټ باندې کټوازی صاحب رضی خبرې کوي، په همدې سټیټ باندې مولوي صاحب سید جمال هم رضی خبرې کوي. دا عمل سره ثابتول دي او کنه دي ولس ته تاسو نه پوښتنه کوو، تاسو ته اطمینان درکوو چې مونږ یو وجود یو، مونږ ان شاء الله نه جدا کیږو او څوک چې دا کوشش کوي چې دا خلک به مونږ جدا کو چې په شل کلن دور کې سره د ډېرو کوششونو، سره د ډېرو مشقتونو دوی مونږه جدا نه کړو، نوره د دا هیله تمه ختمه کړي. تکبیر تکبیر تکبیر. د ما ورور یې، د ما تره یې، د ما وراره یې او د ما بچی یې، الله مو په خیر راوله. هر کله راشئ، سبا نه دی د خپلو کارو ته راځئ. چې څوک چا په کومه اداره کې کار کړی وي، والي صاحب او د مونږه د ټولو مشرانو او د امارت د ټولو مشرانو هم دغه خبره ده چې سر د سبا نه د ټول خپلو کارونو ته متوجه شي او خپلو اداراتو ته د مراجعه وکړي. محترمو ورونو، ځینې وړې خبرې په د چوکونو موکونو کې مونږ وینو، د ضرورت په بنا دا خبره کومه، کینی وخت مختصر ده. په دې باندې د ټول خلک پوه شي چې مونږه امارت اسلامي ته او د مونږه مشرانو ته چې الله کومه حوصله ورکړې ده، کوم صبر الله ورکړی ده، کوم زغم الله ورکړی ده، هغه ټولې دنیا ولیدو او ولس ولیدو چې مونږ سره څه وشول او مونږ څه وکړل دلته. نو نور د خلکو بیرغونو باندې د خلک نه دوکه کوي، دې نه د لاس واخلي، یو نه چې زر بیرغونه په چوک ودروي. دغه د ما ولس ته زه پروا نه لرم. مونږ ولس ته د مونږ ماشومان او د مونږ ځوانان ده نور په الله لعب باندې نه مصرفه کوي، نور د دې کار نه لاس واخلي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بیال خوخی ڈکشی بدا سپین بیراغ پو هیواد مشرفان پری حکیم شو سپیڅلی طالب جان بدر قطع ورسر مل دی نور زواکونا سپین بیراغ پو هیواد مشرفان پری حکیم شو سپیڅلی طالب جان بیال خوخی ڈکشی بدا سپین بیراغ پو هیواد مشرفان پری حکیم شو سپیڅلی طالب جان بدر قطع ورسر مل دی نور زواکونا سپین بیراغ پو هیواد مشرفان پری حکیم شو سپیڅلی طالب جان الله قانون بجوړ د شریعت شي سپین بیراغ پو هیواد مشرفان دور بنور د خلافت شي سپین بیراغ پو هیواد مشرفان پری حکیم شو سپیڅلی طالب جان د هیبت الله شیخ صاحب غازیان راغلی دینا سپین بیراغ پو هیواد مشرفان پری حکیم شو سپیڅلی طالب جان